As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury. لکه څنګه چې موږ د ماښام خبرې کوو د متحده ایالاتو پوځ یوازې یوه میاشت شوې ده چې د اپریشن اپیک فیوري عملیات پیل کړي دي چې په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی دولتي ملاتړی ایران په نښه کوي. په تیرو 4 اونیو کې زموږ وسلوالو ځواکونو په جګړه کې چټکې پرېکړنده او پراخې بریاوې ترلاسه کړي دي، داسې بریاوې چې ډیرو لږو خلکو مخکې لیدلې دي. نن شپه د ایران بحري ځواک له منځه تللی دی، د هغوی هوایي ځواک ویجاړ شوی دی، د هغوی مشران ډیری او هغه ترهګریز رژیم چې دوی یې رهبري کوله اوس مړه دي. د اسلامي انقلابي ګارد د قوماندې او کنټرول سیستم د خبرو پر مهال له منځه وړل کیږي. د هغوی د توغندي او بې پیلوټ الوتکو د توغولو وړتیا په جدي ډول کمه شوې ده او د هغوی وسلې، فابریکې او راکټ لانچرونه ټوټې کیږي، ډیر لږ یې پاتې دي. د جګړې په تاریخ کې هیڅ کله داسې نه دي شوي چې یو دښمن په دومره لنډو اونیو کې دومره روښانه او پراخ ویجاړونکي تاوانونه وګالي. لومړی زموږ دښمنان بایلونکي دي او امریکا لکه څنګه چې زما د ولسمشرۍ په تیرو 5 کلونو کې وه ګټونکې ده او اوس تر بل هر وخت ډیره لویه بریا ترلاسه کوي. As it has been for 5 years under my presidency, is winning and now winning bigger than ever before.